څه شی ده چې ویې وینې بد دې راځي. سلامونه قدرمندو لیدونکو، نن د جمعې ورځ ده او د سروبي په لور روان یو. اوس مهال د مایپر جګ غرونو ته رارسېدلي یو او چیرې مه ځئ، ما سره پاتې شئ. د مایپر د ښکلو منظرو ویډیوګانې به هم در سره شریکې کړم. نغلو سیمې ته راورسېدلو او دلته د ماهي پخوونکو هوټلونه هم په نظر لګېږي او دلته د یو هوټل د مسؤل نه به یو څو پوښتنې هم وکړو. سلام ستړي مه شئ. غوښتل مو چې تاسو نه یو دوه پوښتنې وکړو. مهرباني وکړه. ښه، تاسو چې دا مایان پخوئ دا د خپل وطن دي که د بل ملک نه مایان راوړئ؟ یاره موږ خپل وطني ډېر استعمالو، ځکه موږ مشتریان زیات دي. موږ د خپل وطن مایان ډېر استعمالو، ځکه د موږ د وطن مایان ډېر خواږه دي او خوندور دي او تازه دي. د نور وطنو هم راځي خو هغه بیا دومره خوندور غونته نه دي، خو هغه هم ډېر استعمالو، ځکه د موږ خرید و فروش زیات ده، نو خلک ډېر راځي موږ ته، مشتریان هم زیات دي. د نورو ملکو ډېره ګټه لري مایان که د خپل وطن؟ نه، د خپل وطن ډېر خواږه دي، خوندور دي. په واقعیت د موږ د وطن مایان بیخي خواږه دي، یعنې خلک له خارج نه هم راځي موږ ته، وایي چې د دې مایي خوند موږ بیخي په یو وطن کې هم نه دی لیدلی. ښه، د کومو ولسوالۍ د کومو ځایونو نه خلک ډېر راځي دلته؟ یاره اول مخکې دغه نږدې ولایتونه ډېر خلک راتلله، لکه کابل نه او دغه نږدې ننګرهار او لغمان. اوس الحمدلله اوس امن او امنیت راغلی ده. اوس له روزګان نه، هلمند نه، غزني نه، پکتیا نه، خوست نه، له قندهار نه ډېرو ولایتونو خلک راځي. اوس موږ ته راځي مایان خوري، یعنې اوس امن او امنیت زیات ده. خلک له هر ولایت نه راځي میلو لپاره، چکرو لپاره. ښه، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ژوندی اوسئ، خدای به مو خسلاو دکانونه دي او دلته به د یو دکاندار نه د انارو په اړه یو څو پوښتنې وکړو. سلام علیکم. ښه یې، جوړ یې، په خیر یې، صحت مو ښه ده؟ کولی شئ چې ځان راته معلوم؟ نوم مې قدرت الله سحک. ښه، غوښتل مو چې د انارو په اړه یو څو پوښتنې درنه وکړو. مشکل نشته. ښه، اول خو دا سیمه په څه نوم یادېږي؟ دغه خپله د سروبي ولسوالۍ ده او د نغلو چړۍ د انارو کپې دي. دغه د انارو د کپو په نوم یادېږي او دغلته انار خرڅېږي او ډېر ښایسته ښکلې منظرې ځایونه دي او دلته انار خرڅېږي. د دې ځینه کوم ملکونو ته انار ډېر ځي؟ پاکستان ته ځي، هند ته ځي، چین ته ځي، ایران ته ځي، غونډو هېوادو ته انار ځي. دلته خلک راځي، تاسو نه انار اخلي؟ د کومې سیمې نه خلک ډېر راځي چې تاسو؟ بس د هر ځای نه خلک راځي ګرانه، د ننګرهار نه راځي، د کابل نه راځي، د خوست نه راځي، د پکتیا نه راځي، د هر ځای خلک دلته راځي او ځکه انار اخلي. د کوم ولایت انار ډېر خواږه انار دي؟ انار خو د تګاب ډېر ښایسته انار دی او کاپیسا ولایت ده، خو انار ډېر ښایسته انار چې دي دا خپله د تګاو دي او ولایت یې کاپیسا.
مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه. قدرمندو مینوالو د سروبي ولسوالۍ سیند غاړې ته راورسېدلو او دلته ډېرې ښکلې منظرې دي. خلک د تفریح لپاره راځي، د دې د ښکلو ځایونو نه خوند اخلي او دلته د ځینو خلکو نه به ذهني پوښتنې هم کوو او د هغوی نه به شعرونه هم اورو او ټوکې به هم ترې اورو. راځئ ما سره پاتې شئ چیرې مزل. لیدونکو دلته یو څو ځوانان ولاړ دي او غواړم چې د دوی نه یو څو ذهني پوښتنې وکړم. سلام، ستړي مه شئ، ښه یئ، جوړ یئ. غوښتل مو چې تاسو کې د یو نفر نه ذهني پوښتنې وکړم. ځان مو راته وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رشید ده او د کابل نه راغلم چکرداني ولانو سره او غوښتل مو چې تاسو نه یو ذهني پوښتنه وکړم او پوښتنه هم دا ده چې هغه څه شی ده چې ووینې بد دې راځي، چې وایې خلې استفاده کښېنه او چې وایې غوندې بیا یې وینې. چې وایې غوندې وینې ده کفن. جواب مو صحیح و خو زما په نظر نقل راغی. تاسو نقل ته ځواب کړ او شعر، ټپه، ټوکه داسې څه درته یاد دي چې موږ ته یې وړاندې کړي؟ وایي زړه به د اور د پاسه کېدم، زړه به د اور د پاسه کېدم، پکې به وسوځم د یار تر خیالم. واه ډېر ښکلی شعر و، مننه. او بل څوک کولی شي چې موږ ته سروبي باغ رئیس په نوم مشهوره ده او د دې سیند نه پورې غاړې ته د نغلو کلی ده او دا پل هم هغه کلي ته تیر شوی دی او ډېر په سختو حالاتو باندې دا خلک د دې پل نه تیریږي او زه هیله لرم د تجارانو نه چې د دې پل په معیاري رغونه کې مرسته وکړي.
دې سفر د پای شیبې دي او دلته د ځینو ولایتونه یو څو ښایسته ځوانان راغلي دي او غواړم چې د ده نه ذهني پوښتنه وکړم. سلام، ستړی مه شئ، کولی شئ ځان راته معرفي؟ وعلیکم السلام، زه ولي الله د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زړوکو ولسوالۍ. ښه، غوښتل مې چې ستا نه ذهني پوښتنه وکړم. مهرباني. هغه څه شی ده چې ووینې بد دې راځي او چې وایې خلې استفاده کوي نه او چې وایې غوندې بیا یې وینې نه. دا خو ډېره ګاډه وړکساره شوه. چې ووینې بد مې راځي، چې وایې غوندم، چې وایې خلې استفاده کوي نه او چې وایې غوندې بیا وینې نه. چې وایې غوندم بیا یې وینم نه. دا خو ډېره دا د حل کولی ډېره سخته ده. کوم ملګری حل کوی شئ؟ نقل نشته، باید تاسې خپله خپله یې حل کوم. جزا خو به نه وي چې نه وي مرده. ولې نه؟ او زما نه له یاده وتلي وو، که تاسو موږ ته ذهني پوښتنه ځواب نه کړه، موږ ته به یا هم یو جالبه ټوکه وایي او یا هم یو کوچنی شعر به راته ډالۍ. دا ټوکه مې قبوله ده. صحیح ده. وایي یو منګل په اول وار جومات ته لاړ و. هلته مولوي مسلې کولې چې ښه کارونه کوئ، بد کارونه مه کوئ، دا دنیا فاني ده، دا دنیا کې باید ښه کارونه وشي، دا دنیا 2 ورځې ده. وایي منګل مخامخ په ژړا شه. وایي څنګه ملګري پوښتنه ورنه وکړه چې ولې په ژړا شوې؟ وایي دې ورته وویلې چې مولوي صاحب ویلې چې دنیا 2 ورځې ده، ما خو د 1 میاشتې نیټ پرې کړی دی. ډېره ښه ټوکه مو راته وکړه او ډېره جالبه ټوکه هم وه. ژوندی اوسې او مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی. مننه، ژوندی اوسې. اوس زه د ټولو ملګرو ځوانانو په غوښتنه تا نه یو هیله لرم، ته موږ ته څو شعرونه پیش کړې. ولې نه؟ زه به یو شعر تاسو ته ډالۍ کړم. یو څه وویله: لمر یمه ړانده مې قدر نه کوي، لمر یمه ړانده مې قدر نه کوي، عقل نه واړه مې قدر نه کوي. زه د اسمان په څېر اوچت غواړم، زه د اسمان په څېر اوچت غواړم، خاورې کې پراته مې قدر نه کوي. زر یم د زرګرو نه ورک شوی یم، زر یم د زرګرو نه ورک شوی یم، دا خیرات خواره مې قدر نه کوي. هر ځلې کتو سره مې ژوبل کړي، هر ځلې کتو سره مې ژوبل کړي، یاره ستا کاته مې قدر نه کوي. ځان مې چې سالاره چاله خورې کړو، ځان مې چې سالاره چاله خورې کړو، وګوره هغه مې قدر نه کوي، وګوره هغه مې قدر نه کوي. مننه کوو چې موږ مو په ښایسته شعر ونځولو. ډېره زیاته مننه. مننه. لیدونکو، زموږ دا سفر په همدې ځای پای ته ورسېده او تر بل سفره پورې په لوی او بخښونکي خدای مو سپاره.